د اسلامي نظام سرتیرو د روزلو او لا مسلکي کولو په دوام دا ځل د هیواد په شمال ختیځ زون کې د 219 عمري قول اردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 550 تنه سرتیري فارغ شول. په کندوز ولایت کې د 219 عمري قول اردو چارواکي وایي دغه سرتیري د 3 میاشتو په لړ کې په عقیدوي او پوځي زده کړو سمبال شوي او په وینا یې چې کولی شي خلکو هیواد ته په ښه توګه خدمت وکړي. تازه روزل شوي سرتیري د مسلکي او اخلاقي پلوه د دین او ولس خدمت ته وړاندې کیږي او زموږ موخه د داسې روزنو څخه د هیواد اسلامي ملي اردو پیاوړی کول او مسلکی کول دي. امو انرژی و قوتش به کار به اندازه دوازو به این خاطر کار بگیرد. لدې سره د هیواد د وسلوال پوځ لوی درسیز قاری فصیح فطرت چې یا د فراغت غونډه کې ګډون کړی و د اسلامي نظام سرتیرو پوځي او عقیدوي زده کړې وستایلي او له فارغ شوو سرتیرو وغوښتل چې له زده کړو موضوعاتو څخه په عملي چارو کې کار واخلي. تدریبات آزمایشات نظامیتان بسیار عالی بود و از این تعلیماتی که در این مدت دوره تعلیمی دیدین امیدوار هستم که به شکل درست در قطعات و جزوتامهایتان استفاده نموده و مصدر خدمت هموطناتان قرار بگیرید. په ورته مهال بیا تازه فارغ شوي سرتیري وایي د تیرو 3 میاشتو په موده کې عقیدوي ورزشي او نظامي زده کړې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په مسلکي ډول له هیواد او خلکو ساتنه وکړي. سل په سله کې انشاءالله باور یم چې د ملت او د هیواد او د هر څه دغه وکم خدمت وکم د ملت سره ودرېږو ملت موږ سره باید ودرېږو باید خدمت وکړو د وطن آباد کړو د وطن ته ضرورت لري د وطن خراب دی باید د وطن آباد. زه د افغانستان اسلامي امارت لپاره تل خدمت کوم. د شمال ختیځ زون د 219 عمري قول اردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه دا سرتیري په داسې حال کې فارغېږي چې له دې وړاندې هم په زرګونه نور سرتیري له دغه نظامي مرکز څخه فارغ او اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په خدمت کولو بوخت دي.